یو ورځ چې د انګریز صاحب خواله ورغلم نو هغه ویل دا باسین خو ډېر نر پښتون ځوان او مینهناک انسان دی ته ګوره ورته د سنټر ایشیا د یو سټیټ نه د سنټر ایشیا د یو سټیټ نه چې نوم یې اوس دغه واخیستو ترکمنستان اباسین ته هلته رسېدلی دی او دغه سیمینار کې زما سره د پښتو د استادانو شاعرانو شعرونه سره د انګریزي ترجمې ویلي دي اباسین نر پښتون دی او د پښتو حق یې ادا کړو رښتیا مې په خوله راشي مخکې دار وګورم ما چوپ کړئ ګنې ځان ته به څه کار وګورم د اباسین یوسفزي سره زما د ورورولۍ تعلق په څلوېښتو کاله اړلې بلا ځایونو ته سفرونه کړي شپې مو کړي بسونه مو کړي دي او ګډ پروګرامونه مو جوړ کړي دي نو تاسو اندازه ولګوئ ما سره به یې څومره خاطرې وي خو د وخت د کمي له وجې که په دې اکتفا وکړم نو بیا به رانه د پښتنو مېرمنو شاعرانو حوصله افزایي او په ادبي دستورو کې شاملولو او دوی منظم کولو په یو تنظیم کې راغونډول او بیا د مور بیبي زیتون بانو په ژوند فن د اکیډمي ادبیات لخوا کتاب چاپ کول داسې کارنامې دي چې تل به یاد وي د نوې پلسیزه کې د خیبر پښتونخوا په کچې یو مرکزي ادبي تنظیم را جوړولو کې هڅې او د دغه تنظیم د سوري لاندې محترم امیش خلیل په مشرۍ کې د پېښور صدر نه تر ګورنر هاوس احتجاج کې د ده کردار د یادولو وړ دی دغسې په ملکنډ پټخیله کې د لوی پښتون اتل ملک احمد خان څوک چې د نړۍ په مخ د ړومبي پښتون ریاست باني دی په ویاړ سیمینارونه را جوړول او بیا دغه سیمینارونو د ویلې شوې مقالې په کتابي شکل کې چاپ کول د یاد وړ کارنامه ده اباسین یوسفزي چې د ژوند هر ډګر سر کړی دی او هر سنګر ګټلی دی خو دا په چل هوډل نه په درغلۍ نه په چاپلوسۍ هغه د ارتقایي عمل نه راتېر شوی دی او خپل خدای ورکړي صلاحیتونه یې په ځای او مناسب کارولي دي یو باصلاحیته استکار سکرپټ رایټر سب ایډیټر اینکر پرسن هوسټ کمپیر شاعر ادیب محقق نقاد او د رسا پارسا فکر د شاعر په ځان یې په خواصو عوامو منلی دی زما یقین دی ستاسو به هم مشاهده کې راغلی وي چې اکثر په ولسي او خواصو په دغه محفلونو کې د اباسین شعر خاص عوام د خپلې خبرې په دلالت وړاندې کوي نو د دې دومره خوبو او ښایستونو باوجود حکومت پاکستان هغه په صدارتي ایوارډ تمغه حسن کارګردي ونمانځلو نو زمونږ نوې نمانځلې زمونږ ګیله به ترې په ځای وه او چې دا حق یې په ښه شان په عزت او درناوي دله ورکړو او د پښتنو اباسین یې ونازوو نو موږ پرې د خوشحالۍ اظهار کوو دا علمي ادارې ادبي ادارې د مشر د ایوارډ کمیټې د محترمو غړو د ایوارډ ورکوونکي د خیبر پښتونخوا د ګورنر صاحب ته مننه وایو د دې سره خدای پاک دعا کوو چې خدای پاک کې اباسین یوسفزي له نه دا بله خبره دی له دې سره خدای پاک اباسین یوسفزي له یو بل ایوارډ هم ورکړی دی او هغه په وفاقي کچ د علمي ادبي ادارې اکیډمي ادبیات پاکستان د بورډ آف ګورنر غړیتوب دی الله پاک دې اباسین یوسفزي له روغه سټه او ژوند نورې بریاوې ورکړي پاتې شو هغه نور خلک نو هغې ته او پښتنو ته
پتلو تلو کې د عباسین یوسفزي دا درې شعرونه ورډالې کوم. د رب دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره به خو ځان له پیغمبر نه راځي. او که زما د شخصیت حدونه ګورې، زما فن زما د فکر ترجمان دی. او ته د راوي دا په 1990 کې دا زمونږ خوشحال رحمان سیمینار کې د ویلی و په اسلام آباد کې، ته د راوي غوندې بلا کثافتونه لرې، مونږ عباسین غوندې صفای هېڅ پروا نه لري. دا اوس به درته مختصر نظم دی، دا به درته واورم.